څنګه یې ښه خیریت وروره؟ نه د تاسو خو ما ته اول رنګ تاسو وکړو هغې نه پس چې دی نو تاسو وایئ چې لکه رنګ تاسو کړی ما خو رنګ نه دی کړی تاسو ته رنګ تاسو کړی دی وروره ما رنګ نه دی کړی وروره خفه نه شئ نه نو وایم رنګ تاسو کړی دی رنګ وعلیکم سلام وعلیکم سلام تاسو یاره څه ووایم نو دا خو وایم رنګ ستاسو طرف نه میلاو شوی دی رنګ صبر وکړه مک ها ها صحیح 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 زه صحیح ضروره خفه نه شئ موږ نه غلطي شوې ده پوه شئ خفه نه شئ زه ما غلطي کړې زه صحیح دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم څه لیوني خلک دي یاره صبر وکړه د سره زه بل چل کوم ورېږه د سره صبر وکړه یو منټ نه نه صبر وکړه ورېږه ته لږ لږ چړې لاندې ساواله دی لږ زه ډېر زیات تنګ کړم که نه د ده زه نمبر دلته لیکم پوه شوې او دا د زه تنګ کړم که نه ورېږه صبر وکړه د زه تنګ کړم که نه او اوس به دې بدله زه تنګ وم ښه زه به یې داسې تنګ وم چې د زه تنګ کړم که نه چې څوک هم دلته راځي که نه څوک زموږ د دوکان ته بس هغه ته به هم چې دا د فریجونو سمولو والا او ټي وي ګانو سمولو والا نمبر دی په خبره پوه شوې زه به هغه ته دې نمبر سره زه څه کوم دا چې دی نو دا زه ډېر زیات تنګ کړم که نه نو دا زه ځکه دلته لګوم چې که دی زه پرېږدم نه دی به اوس دلته به زه سبق وښیم چې خلک څنګه تنګوي چې څوک هم راځي ورته هم فریجونو سمولو والا او ټي وي ګانو سمولو والا دا سړی دی بخر هم لګوم منم بخر هم لګوم چې دا فریجونو سمولو والا او د ټي وي ګانو سمولو والا دا کس دی او راځی والا او کور صفایان هم کوي او دی به دا خلک دومره تنګ کړي که نه چې ده مونږ څنګه تنګ کړو په خبره پوه شوې او نور چې دی نو السلام علیکم څنګه خیر خیریت دی څه شی دی کوو لکه آسان لوډ دی کوو آسان نه موبایل کې هغه بیلنس نه راځي نه ایزي آسان ته نه وایي پښتو کې ته نه شي ویلی آسان لوډ آسان لوډ راته وکړه ایزي لوډ یې خو مونږ نه کوو چې نور څه سامان دی سم پکاري که نه دلته چې چنچورو اخوا دغه دا دوکان زما دی که ستا صرف دا ووایه او یا نه دوکان خو ستا دی خو مطلب ما دا شیان وکړه مې زه ایزي لوډ ځان ته وکړم داسې خو زه به هم دلته د پیسو تصویران به جوړي نو زه پیسو ته وکړم دلته پیسې پرتې وي ته خو بیخي اړو یار ادب تا نه دی زده کړی تا سکول ویلی دی سکول ما شکر الحمدلله 12 پاس یم 12 څه ګپ نه دی پوه شو په خبره 12 پاس د اوبو فارموله درځي د اوبو فارموله چې مال نه راځي نو نور بچاله به ورځي که اومې بیا ټیک مې کړه نو بیا چې ټیک دې کړه دا در باندې خورم ده د اوبو فارموله ده HIJKLMNO دا د اوبو فارموله ده دا ته څه وې دا د اوبو فارموله ده که مې شو تا څنګه 12 پورې سبق ویلی یاره ته خو بیخي اړو د دماغ نه ختم ولې د اوبو فارموله درته زه اوس وایم H2O دغه فارموله ده دا د اوبو فارموله H2O ده H2O ده ښه نو ساده ګله نو ما هم د H نه تر او پورې انسي ونه وي H2O اوکې ده HIJKLMNO نو H نه والي تر او پورې انسي ده ما ونه وي H2O لکه H نه والي H2O څه مطلب دی H نه والي تر او پورې صحیح ده خو دا 2 په میتس کې دی او دا نور انسي دغه انګلیش والا د میتس دا ټکي دې غلط وي دې ته خلک میکس وي میکس کاپ سره به وي میکس خو په دې ستا د دوکان حسابونو کې راځي لکه دا چاکلیټ میکس اوس دا لکه دا به کولو کو که نه ګورو اوس دا دننه نه ګورو دې کې کولو یې کم نه کولو نه کې وګوره صرف بار نه وګوره نو زما د خوراکونو سره مینه ده تا کله کوم شي سره مینه داسې خو زما هم کروړونو سره مینه ده خو چې پیسې د سړي نه نو څه به چې دی نو اوکې په خبره پوه شوې الله دې مړه به سړی وکړي چې پکې خیري ما ته مړه حساب کتاب دلته ډېر دی تاسې څنګه ته داسې تپوسونه کوې که نه ته راغلی سودا لرې ته ماته مینه کړه که نه مینه نه دی مینې وروسته پیدا شته دی نه د مینې نه خو ښه دا ده چې سړی په میاشت کې چې ته کمیټې اچوي چې ته کیسټونه میشونه اچوي نو سړي ته خو د سړي ته خو لکه پته خو لګي که نه چې لکه میاشت پس به کیش راوځي د مینې خو محبت خو پته لګي چې دا به زما یو که زما به نه نو دی نه ښه دا ده چې بس کیشتونه اچوه خو پته خو به ته چې دا به میاشت پس راوځي که نه او مونږ کیشتونه وروره
ته جوړ په خبره پوه نه شوې ها یاره نو خو تا دا لګولې زه راله ماتې زلوړو که زموږ زلوړ ته ضرورت دی زه کال کوم پاکستان ته وروره دلته چې دی نو وروره دا سیستم نشته پوه شوې دلته د ایزیلوډو سیستم نشته که څه سودا مودالې روجې شته چڼه شته او دغه شته دی یاره څومره ښکلی وخت به و پخوا څومره ښایسته وخت به و سکول ته به لاړو اوسني هغه خلک نشته وګوره اوس ته ځان ته وګوره خبرو چل هم نه درځي لکه اوس پخوا به داسې چلو چې یو ګاک به راغی ښکلی کاکا السلام علیکم کاکا جی تاسو سره داسې شته تا لکه یو جي مونه وې او بله خبره پخوا به داسې کار و چې موږ به سکول ته به لاړو دولسم پورې ما سکول ویل دی که نه سکول ته به لاړو نو واپسۍ کې به چې را روان وو ټیر سره به موږ سره به یو ټیر به و نو ټیر به مې چې دی نو روان کړی به و که نه او هغې سره به رالو چوټي به چې شوه نو چوټي سکول نه به چې چوټي شوه نو استاد جي ته به هم سلام وکړو سلام ته به نه پس به هم استاد جي ته وي استاد جي هغه به وایي هنجي مونږ به ته استاد جي نو هغه به څه وي هغه به وایي هنجي یاره استاد جي ته مونږ وایو استاد جي هغه به وایي هنجي ویم استاد جي السلام علیکم هغه به چې په سیکل تېرېده نو استاد جي به وایي وعلیکم سلام نو سلام خو به هغه واچو بیا به مونږ ورته استاد جي هغه به ورته وایي هنجي چې مونږ به دا زما نوم هلته لیکلی نو بیا مونږ ورته استاد جي نو هغه به وایي هنجي ما ورته استاد جي روټۍ وخورئ لکه روټۍ مونږ سره وخورئ که نه نو هغه به وایي نه بچې وي خدای دې وبخښه الله دې ستاسو قدر وکړي سور ښکلی وخت و بیا به ورته مونږ وایو استاد جي هغه به وایي هنجي هغه به چې وایي هنجي که نه نو مونږ به ترې وتښتېدو ځکه مونږ ته لکه مونږ به هم کله کله استاد به تنګه ځکه استادان ښه نران استادان لکه دومره به سبې به نه پښتانه وو پنجابیان خو نه وو نو بیا به مونږ واپسۍ کې به روان وو په لاره به کاڼې مخې ته راغی نو کاڼې به مونږ لارې سایډ ټکو به نه لارې نه نه هلته به هم نه پرېښودو مونږ کوره پورې رسوه کاڼې د به مونږ لتې ورکولې نو کاڼې به دې سایډ ته به شو د سړک بیا به کاڼې پسې مونږ به منډې کړې کاڼې لګېدلي وو کسان داسې ماشوم به پرې لګېده خو پخوا به مونږ جړل نه رالګانو پته نشته نه درد پته شته ما ته چې درد کېږي ځکه ما ډېر کسان په ژړا لیدل دي نو ما ته پته شته چې درد کوي نو بیا مخکې لږ لاړو نو بیا به کاڼې د بل سایډ ته په شو د لارې مونږ به هغې له به لته ورکړه کاڼې له نو بیا به بل استاد به راتېر شو هغه استاد خو تېر شو که نه بیا به د بل د مشرتي علوم پخوا به یو سبجیکټ به و هغې ته به مشرتي علوم وایي تاسو نه پېژنئ اوس تاسو ته پاک سټډي وایه تاسو به هغه نه پېژنده نو هغه مشرتي علوم استاد به چې په لاره تېرېده نو هغه ته مې استاد جي هغه به وایي جي پخوا به استادانو هم جي کول لکه داسې وو که نه ستا په شان خو نه وو که نه چې لکه داسې نو خیر خو ادب به پکې ډېر مونږ کې به مونږ ورته استاد جي هغې به ورته ها جي استاد جي وایم السلام علیکم مونږ به ورته هغه به وعلیکم سلام بچیه خوشحاله اوسې لوی شي لوی سړی شي دا زه خبرې ولې لوی سړی یم استاد جي ویلو چې لوی سړی شي هغه ټایم د هغه دعا ده بیا به هغه یاره ګینې که استاد جي ما ته دوا نه وکړې زه بس لوی سړی نه وم زه اوس هغه لوی یم وګوره خیال دی خپل دکان مې دی اوس لوی سړی یم خپل دکان مې دی ایزیلوډ دا ما ته پته چې لکه تاسو به خپل ټایم به ضایع کوئ بیا به خبرې کوئ ټایم نه ضایع کوم استاد جي به بیا ویره استاد جي چې څنګه استاد ته به مو وي استاد جي هغه به وي ها جي استاد جي روټۍ مونږ سره وخورئ یو استاد جي داسې کار وکړو راکوز شه د سایکل نه وایي راځه ته خو روزانه روټۍ کوې وایي ته روزانه خو روټۍ کوې راکوز شه ته وایي زه راکوز شوم خو چې استاد جي زمونږ به دور استاد جي د استاد جي به دور عزت کوو که نه استاد جي څنګه سایکل نه راکوز شو وایي روټۍ راوړه زه ترې وتښتېدم د عزت د وجې زه ترې عزت د وجې وتښتېدم استاد جي ورته ولې تښتې ما استاد جي زه ستاسو عزت کوم ځکه دننه تښتم وایم استاد جي ما کې دومره طاقت نشته چې ستاسو روټۍ پوره کړم تاسو ډېر عظیم انسان یې تاسو له به زه ایله بیله چرګان وایم تاسو له خو ګډان به پیدا کول خو ګډانو طاقت نشته نو ماړه کې وایي استاد جي له به ګډ به څوک رالی ګډ خو شته دی نه او استاد جي باندې به زه ایله بیله چرګان به خورم وتښتېدم ما استاد جي نه تاسو د چرګانو حقدار نه تاسو د ګډانو حقدار یې تاسو زه بېزتي کوم که تاسو له ما روټۍ وخوړه نو دغه حساب
خو زه الله دې خیر وکړي پکې الله دې پکې السلام علیکم څنګه یې وروره خیریت دی یو وخت سره ښه تېرېږي شکر دی شکر دی څه پکارو وګورئ ووایي چې سم پکاري سم پکاري وګورئ نو بیا به استاد جي وي چې یاره ما به ورته استاد جي هغه به وایي جي د هنجي استاد جي دغه ټکي زه سره پورم ډېر نو نور خو نه پوهېږم نه روټۍ ټکي هم پکې روټۍ استاد جي دی چې روټۍ خوا ته په چا خورې نه بیا به ورته ما یو ځل استاد جي وي ها جي بل استاد دا بل استاد ها دا بل استاد ما ورته ما یو استاد جي هغه به وایي ها جي السلام علیکم زه لاړم بس ته تنګ شوم ډېر ولې دا مې د خبرو هغه کې واغسته ولاړم کنه ډېر نه دا کېده خبره نشي دا کېده ته دا کېده صحیح ده خو بس بل څه بر باندې وخورم دا کېده خو زه سلام علیکم ته دا کېده یاره که ته ما نه دماغ او کیسه مو ته کېده مړه دلته بله کیسه ده ښکلې کیسه ده کوم بله ښکلې کیسه ده ولې کا ودرېږه ودرېږه مړې زیلور درته کوم ودرېږه راشي زیلور درته کوم مونږ له مازه خرابوي چې پته دې ولګي تاسو دلته زیلور نشته ښه ته هم چې نشته نو بیا